غير ولاش لازمون د لاس کې بندي روانه دا خو کله د دې د لمبر غټ نشته دا خو په څه باندې ته خو له خپل باندې روانه نو دا څه خو له خپل میک اپ راځي لکه غوونه روانه ورشه دا دا وګوره کنه نمبر دا بدرنګ خو مخکینی دي زه خو ګوان یو شو دیو ته علي وسه دا پسو دي پسو دي بیا درینی ته دا یو پیکټو نو واړه په درینی ته نه پسو لپاره یو پیکټ راکې او هغه سلسله راوالو پیکټ راوالو دا مرچکی ماما دا شي تپریر د مرچکی خزي دماغ خرابې مرچکی لپاره ځان له توګه د مرچکی سودا برابر شوی تا ما سره کوم خوان کې یو ګوره دا کاری دا بس دې زړه خزه مړ دوه ناسته د ساجت دی نو وای تاسو یې دا پسوري څلور سره په څلور سوه نو مال سره د سونی خو نه چې په څلور سوه روپۍ لري نه کله نه زی دا چې کوم دی سونی نه دی خو دا خدي به دا زیات نه ما خراب راکړ یو ورځ لیا چوک بس ارزان یا دا راځه ولا دا ول دونیم سره په دونیم ته نه په دې څوک په دونیم سوه 500 والا شاپر کې ګیر کول ټولو بداري بدل یو نیم څه لوبې درکو دونیم سره ها به ولنه والي نه دا بل بیا درته دی دا په یو نیم سر دا خو په 1000 روپۍ هم ګران دی دته د خیال شه ته ورشه لږ هغه کې چې خپل روانه دا شدا به دیک دا کې چې راول دا تیتلی والا دا سړی به مرګ هنتر یعنی چې دینار یو دا اول نه نو څنګه خو نو راغلی دا د زړه خپل واچو دا کوم خوان کې مسرور یو خو شاد شو لري صحیح دی ها دالی اوسو دا لوکنه نو چې ټیم مزه کو نور خلک راضي کنه شواله ها هغه بس داست لپاره والا جواب د نواز استلو به تمام یو بزوار صحیح ده بس صحیح ټول راځي او ځکه کې دا على پیکا او راس على هم على پیکا زه په نور صدا على پاله دا دوه سیستم پیکا مته دوه بدل دا 500 د دې یو ماته راغلی نه بس هغه دوه ماته دا بدلن دا خراب دي صحیح ده او دې یو لري چې بنګړي بناله لا کې صحیح شو او نور بازار على فل هر شاپر کې واچو کنه دا سودا هم دا والا شاپر چې دا سودا والا دا على واچو دا د شاپر کې زر کو شاب مونږ نه وخت غړې بزان ته والی ته باشه د سړو ته سړی خو نه د خزو والا نو خزو دا پکې کنه داغه د عثمانه ډیر زیات خپای ما یار ولي مړه غترور لور مې نه و هغه بیا لاړه یا دا سوي ته نو تخکیدا تاسو خدوا لکه ما دې پر کول را کړی و اوس خو مې خزه خو د نکاح نه پسې نو چا سره لاړه یا خو الخوره کور ته لاړه ها نو د سی وي ته خو تر لور مې لاړه لا نو خو کور ته لاړه په ګاډي کې کنه ها دا غوډیر خو شو مړ تاسو کوي څه پړل د چيلې ما چا ته پاره واغسته اچ ما بیان ورکړه هغه یاره بس هغه ورته د ما خرخ پښ ولا پیشم پر خبره پیشم خو خدای دې ما چې ژوندې د نه لاړه لمړ تاسو خو په دری نه هاري وای ما نوري خبرې بدر کوم ګوره یو کار بل ګوره هر وخت ته ما بيدته کو څه چې کلم اخ خپل هغه زوړ زين تر سره ولا مکنه او سوچ کوم هر ځای کې ته ما بيزتي کې مړه چې ته صحیح خبرې خو کاوه کنه ظالمه نو بس بي عزت نو اوس په درا سر په تمانچو له مخیسه بدلا واره دا کارونه کنه واده کې به مرچکی واده کې به غاډي کې خدمت پسو کوي هغه تعالی خدمت کوي هغه نورو پرېږي دا ستادي مخته ګورو خدمت کوي ته ګوره تا د مور پلار خدمت نه وکړي نیا دی پالج والے و ماته کله به دی پلت واله او کله به دی په سوکان واله ماته معلومه وي زلګه دا مړه خدای زمړه غټ ټینشن کې پروت یم بس چې کله واده ما ته 15 ورځې مخ کوي او ګره تابعدار خان ورور دي خدمت ته پاره پیسې دي پکاري او پیسې کول ته نشته راغلی پیسې مې یو 2 لک پکار دی راکړه ودا روپۍ ته لمه راکړه شابه اوس ته خدمت وی لاکه 2 لک روپۍ ودا کنه شل لک روپۍ ما څنګه ته وې هغه څنګه اسنګ یو ګوردا در خرطوم چا مې موس نمبر کې په ایمان او د واده نه ټره مې راړو د روپۍ درک نه لګي یا الله ته مې مددگار شې مرچکیا
اے مرچکیا چې خدای خبر شه په کومه ډډه تللی دی تا ورته په ځان باندې نه پوهېږي ټول خوبل راغېستی دی زما په سر باندې پروت دی اے مرچکیا څه چل دی دادا یو خو چې ساعت شي نو دومره چغې وهې نکاح خو یوه بجه وده شوی یم خوب مې نه دی کړی ته ماته ده ووایه چې تا دا کار راګوډولی دا دی زما دې سر نه راګوډولی چې زه بیا کومه نو دادا چې دې نه کړې که نه نو اخر دا به ماله څوک کوي دا جوابونه ګوره ده وکه ګورې وس مې نه کېږي دومره د وریجو زما به دیګونه باندې کړي او خلک پرې خوري نو خوري به نه دادا دا ټول عمر چې موږ د خلکو خوړلي که نه نو اوس به خلکو ته بینا نه کوو یاران دوستان مې دي خامخا راځي به نه پام کوه وګورې غوبل یې راپسې را نه ولې ګوره د غوبل نه مې سر خوږ دی د پنځه شپږ کسه راولې چې خالي بس دلته کېنو ډوډۍ موډۍ وخورو دوا وکړو پنځه شپږ کسه راوله ته به یې د ډوډۍ وعده دی ما خو لا پرېږده هغه بل دومره ویناګانې کړې دي چې خدای دې ورته ټینګ که اوسه په هغه به خو زه ټوپونه وم چې کور ته رالی هغې ته خو نه ګورې ورشه د ښځې څونه خرچې دي خپله ښځې ویلې دي لالا وایه د عثمان دې موږ ته ډېر سپک نظر ونه کړو هغه سپک دي که نه ځکه سپک نظر وکړو رالل یو د واده وینا یې وکړه وایي دته مه وایه چې مه راځه ښه خبره ده د خوشحالۍ خبره ده ځکه ما ته مو وایي چې 500 روپۍ تاوان به مې کېده د هغې نه بېغمه شوم خدای نه ته نه موږ هم وللی ځو مړه ستا خپل سور دی کو زی ولا کو نه زی ولا دا چې زمونږ ګوره ته مشر یې تا ته یو سړی سپک ګوري که نه نن بیا سبا دې موږ څه چې کوو؟ بیکاره ډبیلې نو 1200 روپۍ باندې دی سیره به مو لاړه په 1200 روپۍ باندې نه موټر بم کې دغه بم کور دړه به دې صبر کو نه به ور زمونږ خو ته مشر ورور یې د پلار په ځای یم هغه سپک ډتي پوه شوې خو موږ نه په خپله نه ځو اورې ستا خو هدا زه نه یم چې مزه اورې او باقي ستا مرضي ده ته پوه شو کار دی پوه شو خو زه ولا لاړ شو کو نه زه بل دغه ته مو یا اما مې لاړ شي زه نه ځم هغه څه شو هغه بیا کم خاطلې دوه دیګونو ګوره وینا مې کړې ده ګوره د سیوا مې نه ده کړې ویم دادا را ته څه کوې په دوو دیګو چېرته کار کېږي دوه دیګه خو د پلي مولا یوازې نه کېږي پام ته ګوره هغه رانه ولې ګورې او ځان د پنځه خوري هغې ته بیا را نه شي کوزي ورته ونه وایم که نه هغه بل ورته 2 میاشتې مخکې ویلي دي هغه به هم د دې کور نه وشړم او دا په دې مولا هم را باندې دغه کې ورته را نه شي په دې مولا ته چې خفه نه شوې موږ کار سپک کړی دی تا نه شو مړولی غم مه کوه دا واده وکړم نو ځم ورته راسه بېلوم په دې کور کې ورته کرښه راکاږم دغه یو کور دی دغه هم بېر کوي زه به بیا په جومات کې ناست یم کور دی کور دی د کور خبرې مې راواخېستې دي اوس نه دا واده شوی نه دی د بېلتون خبرې کوي بچی ورته د بېلتون خبرې مه کوئ په کور کې نه اتفاقي راځي جومات ته ته کم دی دی دا وخت سړی ته ته به جومات کې چې ته تلې نو موږ هم درسره نو ولې په سهار بلېږي دا اوس څه وکړمه کار راته وښیه کار دغه دی چې ګوره وروره کور خوندنه راوله او دلته کې زما صاحب به ډوډۍ بوخوره دوا به د خیر وکړي ګوره ما پسې کلي را نه ولې صحیح ده زه دغه واردم یو 2-3 کسان پاتې دي دوی ته وینا کوم د کار خدمت چې د اسباب مسباب دغه کار برابر کړي هلکه ګوره چې ګوره لار نشي لرې ګوره خلکو ته ویناګانې ونه کړي وس مې نه کېږي دا یو 2 ملګري مې پاتې چې کار مارکو ته د سیره خو به رالیو کې مټۍ ډبې څه خو به راوړي که نه ته دې مهنګۍ ته نه ګورې ظالمه دې مهنګۍ ته وګوره په 600 روپۍ کیلو ټماټر 15 کیلو ټماټر چې راوړم زما به بیخ بنیاد ټماټر به پکې ناچوم داسې به یې پخې کړو یاره چې ټماټر یاره دا اوس د خبرو ټماټر پکې نه اچو چې ټماټر پکې نه هغه ګلی دی دا بس ټوله کوی راله مسلې زما په دې واده باندې به ټول خبرې لاړم ځه ورک شه ځه د ځانه دې راته مشر ساز کړی مشر ځم او خبرې دې کوي خزي ازینه خراب پس شو یا خزي تباشي پالنه دلو ما ګاونډیانو کړه ځان مې تیارولو ته ماته د وای ته بیا چاته ودیږي قسم لدې ماته شه د مرچکي ما نن نکریزې کړي دي لیور مې نه دی بیخ ته مرچکي وزي د په واده خو زمونږ د لسو مرلو کور پیسې ولګېدې دا واده دی کو مړه بیخ او بنیادي بس ختمه که د واده دا قیصه ولې ختمه کوي نن به ورځ نکریزو کوم زما دا یو لیور دی ټول مالونه به زه نن راجومه ته ماته دا ووایه چې دې لیور دې شرته یو 10 روپۍ راوړې چې تا لاس کې ایښي دي خیر دی دا ښځه مو دې ته خوشحالېږي نکریز به ګوګړېږو به پکې وګوره ښځې خدای ورسول ته وګوره بس یې کوي دا د واده قیسې په ایماندارۍ چې دا د مرچکي واده شروع شوی دی چېرته خوب ستاسو د لاسه ونه او خوب نه دا زموږ کور خو زما د چرګانو کاړه دا وخت پکې جګړې نښتې وي او که دا لکه خوشحالي پکې راغسته چالو شو تا دوی پرېږده سړیه دا خبرې څنګه ښکارم
په ایمان زهره ډمرې د ځان نه جوړه کړې زهره خو چې په میدان کې ګډېږي او تماشبین دته ناست یو دا ګتې د معنی نه دي هی بې غیرته ته ځان ته سړی بې غیرته لا خو ته زما منې که نه دا ټوپې او دا څادر راکړه لوپټه چېرته واچوه ته څه خو ستړي خبرې نه کوي په ایماندارۍ قسم مې درته وخوړ چې په دلالانو باندې دې خرڅ کړم که نه تا زما نه حیا واغسته کینه غلی ما چې ته کوله کړم راځي مخې ته مې لیدلې دا څه دا خو ستا د دې واده د لاسه مشر سړی ظالمه جومات کې به ناستې تا په دې عمر واده کوو نه نو د جومات نه بس دا مونځ کوم هغه پنځه وخته نور څه وکړم چې لشم په جومات کې نه چیله کېږم و ته واده د وایي د انګولې څه غم شته که نه بس واده دې وکړو به د دغې غم ودسه و دا خو چې واده وکړم نو د هغې نه پس اوس خو ته پېښ او کار دې پېښ ما ته پیسې کم دي خبره وله ما ویلې که نه ځان ښکلی تیار کړه ماښام له موږ نکریزې روړي نه نو ولې تیار یم نکرې دې مکرې دې روندارې دا قیسې خطارې نه کوم ولې بله جمعه دې استاد دې نه اورې دې کې ګناه ده او ګناه ده خلک به ګوره نکرې دې روړي بیا به ولې پیسې ورکوم دا قیسې که دا خلک نه روړي ته باشه صرف ما درله روړي دي نه ته ماته ده وایي او دی د نه دي ویلې چې دې کې ګناه چې سپینه ږیره تورې آخري عمر واده کې دې کې ګناه نشته که به صرف دې ډېر توقمارې نو هو دې ښځې هر وخت دا ټوکې خوند نه کوي په ایمان درته وایم چې بس کوي دا د پیسو کیسې خطارې بندې کوي ظالمې واده وي واده په سر پورته پای کې خو 8 لک روپۍ لګي ظالمونه خو چیپ شولې نه پرېږدي ټوله مې ته 15 سوه کو نکریز روز به ته 3000 روپۍ اخلم څنګه خو پیسې والدا خو په ایمان چې د لرګي نه اوبه ایستل دي نو ته زما په کارونو چېرته پوهېږې یاره بوډا شو خو ته به کله پوه داسې شي کار وکړه د ورندال له دې یو 5000 روپۍ ورکړه ځان له پې جوړه ملي دا لیوانې نه دی ما سره دقه 100 روپۍ دي اوس په 200 روپو لګه واده کې و 200 نه ما سره چې څه پیسې وي دا رانه غونډې واخېستې اوس لا نښې او دا قیمتي خطارې پکې لا پاتې وي دا ووره واده د به وادګي نه نور په سترګه نه پټېږي ښه ګوره ښځې پرېږده و درته وایم مه کوه وله نور وله په دې واده کې دونه ټکه مونه کړي ته چېرته تللې وې ګنجۍ هلته چې نو میکاپ مې کولو هغه میکاپ مې پرېښود چغې مو چالو کړي هلته اوازونه مو رارسېږي خدای کور او نغرې ستاسو وران کې په میکاپونو باندې دا دنیا ورانه کړه چې په واده کې خلک ځان تیار کړي په مړي کې به ځان تیاروي نو خدای تبه او برباد که خلک یو ورځ ځان تیار کړي تاسو خو ساري لا د مون نه کړی او میکاپونو باندې بیا شروع اچولي بې غیرته تا ته ځان تیار دا ښځې خو په صرف بانه ګوري چې څه پیسې وي هغه خو غونډې دې راکړې ځان نه لاړم سړیه ای تړتړا لا خو ده ته دې خیال دی درته وایم چې پرېږدئ دا مرچکې ورې د هېچ چا نه دی که دا ښځې راله او تاسو یې په دې ور وینستلی ما دا نوم بدل کړه تا له ما سوي نه مشرانو متل کړی که نه چې چا سره ښه کې اول کار وکړو چې په سترګو دې ولیکه نه غول مې وکړه چې دله مې ښځه وکړه همدا شنډ خو وکړه نه ته غلې شه تا څه پاخه کړل ته چې دې نغري کې 1 غنټه تېره کړه دا غریب ته نوم تللی هلته هغه میکاپ مې کولو دا نغري له چېرته ځي نه نو دا نغري دا کار به څوک کوي چې تاسو دواړه په میکاپونو پسې یې نو بازار ته به لاړ شي سبا راوړې نو هغه به وکړو ښه صبر راوړه